السلام علیکم خوږو دوستانو، هرګلی درته وایم په دې نوي ویډیو او نوي درس کې. په دې ویډیو کې مې ستاسو لپاره یو څه مهمې او ضروري جملې راوړي دي. په ورځني ژوند کې ستاسو لپاره ډېرې زیاتې پکارېږي او د هغې زده کولو ته ډېر اړتیا او ضرورت دی. خو له دا شروع کولو څخه مخکې که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره لایک کړئ او هم یې د نورو دوستانو سره شیر کړئ. زه ستړی یم په انګلیسي ژبه کې په څه ډول وایئ؟ I'm tired. I'm tired. I'm tired. زه ستړی یم. زه وږی یم په انګلیسي ژبه کې به څنګه وایئ؟ I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. زه وږی یم. ته چیرته وې په انګلیسي ژبه کې به څنګه وایو؟ Where were you? Where were you? Where were you? Where were you? ته چیرته وې؟ زه نه پوهیږم انګلیسي ژبه کې I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. زه نه پوهیږم I don't know. څه دې وویل انګلیسي ژبه کې What did you say? What did you say? What did you say? څه دې وویل What did you say? ما ته زنګ وکړه په انګلیسي کې Please call me. Please call me. یا همداسې ساده Call me. Please call me. یا Call me. ما ته زنګ وکړه. څه کار کوې؟ څه شی کوې؟ What do you do? What do you do? What do you do? څه کار کوې؟ What do you do? زه په کور کې یم I'm at home. I'm at home. I'm at home. زه په کور کې یم I'm at home. خوږو دوستانو دغه یو څو مهمې او ضروري جملې چې په دې ویډیو کې مې در وړاندې کړې هیله ده چې جملې به مو خوښې شوي وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي نوره مهمه جملې به انشاءالله په نورو درسونو کې او په نورو ویډیوګانو کې درته راوړم په دې ویډیو کې همدومره جملې بس دي نو کومه ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او هم یې نورو دوستانو ته هم ور شیر کړئ تر څو هغه هم ورڅخه یو څه زده کړي او د نورو همدا ډول ښایسته ویډیوګانو لپاره چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر بیا د الله په امان and thanks for watching.